السلام علیکم، زه یم هدایت او دوی ګوري پښتو ټیک د یوټیوب او فیسبوک طرف څخه. په یوټیوب باندې که تی چې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه نو چینل سبسکرایب کړئ ترڅو دوی له هره نوې ویډیو درځي، او پر فیسبوک باندې زموږ پیج هم لایک کړئ. د نن ویډیو چې ده هغه د واټساپ باره کې ده. دغه کم شیان زه درښیم دا تی نه در معلوم په واټساپ کې. نو چې کله تی واټساپ خلاص کړي دغه درې ټکي چې دي دلته راسئ او دلته سیټینګ وواسئ. سیټینګ چې مو ولي اول د واره چې کوم چې درښیم هغه دا دی چې د واټساپ نوم بدلیږي. د واټساپ نوم څنګه بدلیږي؟ واټساپ نوم لري، په دې ځای کې خپل نوم ور واچوه، په انګلیش لیکې، په اردو یې لیکې، چې په هر شي لیکې. د هغه بعد اباوټ ته راسه، پر دې باندې چې کلیک کوې د هغې ستا د نمبر سره چې ښکاره کېږي کوم خط لیکل سوی یې ته په دې کې یو شی لګوی سې یا ته خپل لیکی سې. او دریم شی چې دی هغه ټلیفون نمبر بدلیږي. په واټساپ کې چې دی د واټساپ نمبر بدلیږي، که ته چیرې ستا واټساپ پر یو نمبر او اوس یې ته بل نمبر ته اړه نو هغه بدلیږي. هغه به څنګه کوې؟ پر هغه نمبر چې دی کلیک کولی پر نیکسټ به کلیک کوې، دلته به خپل زوړ نمبر ور اچوې د کنټري کوډ سره. بیا د هغه بعد اوس موږ پاکستان کې اوسېږو، پاکستان هغه چې دی هغه د نوي کوډ دی، او دلته به نوی نمبر ور اچوې چې کوم نمبر باندې ته غواړې چې بدل یې کړې. د هغه بعد چې دی اکاونټ ته به راسې، دلته به پرایویسي پر ووایه. پرایویسي کې بیا دا رقم دی ګوره چې ستا میسج ته کله څوک واټساپ خلاص کړي هغه چې ته څو منټه بعد آنلاین یې، نو که غواړې چې تی دا بند کړي نو دا لاست سین چې دی دا نو باډي مطلب ته هېڅ چاته هم معلومېږي چې ته څه وخت آنلاین سوی یې. د هغه بعد بیا پروفایل فوټو ستا هغه باید څوک وویني. که چېرته ایوری ون پر ووایه نو هر څوک به ستا پروفایل فوټو ګوري. که چېرته مای کانټیکټس پر ووایه مطلب صرف هغه خلک به ستا پروفایل پکچر ویني کوم چې ستا سره نمبران سیو دي. او که چېرې نو باډي پر ووایه مطلب دا یو څوک به هم ستا پروفایل پکچر نه ویني. دغه بعد اباوټ نو ما چې دا درو شوی خط هغه به څوک ویني، ایوری ون یې که چې هر څوک یې ویني. دا هم دغه رقم که چېرې ته غواړې چې څوک یې نه ویني بیا نو باډي که. د هغه بعد بیا ګروپس دي. اوس څوک تا په ګروپ کې واچوي، هر څوک مطلب اسمایل کې یو چا ستا نمبر یې زده وي هغه تا په ګروپ کې اچوی سي. که صرف مای کانټیکټس پر ووایې نو صرف تا به هغه ستا سره چې کوم نمبران سوي دي هغه تا کې اچوی سي. او که ته مای کانټیکټس ایکسپټ ووایې هغه نمبران به تا کې اچي، او کوم چې ته نه غواړې هغه نمبران به تا نه کې اچي په ګروپ کې. د هغه بعد چې کوم شی زه درښیم بلاک کانټینټس. بلاک کانټینټ دا رقم دی که غواړې ته څوک بلاک کړې نو صرف پر دا کونج باندې کلیک ووه او چې کوم کانټیکټ ته بلاک کړې نو هغه بلاک بیا به هغه تاله نه میسج درته واستوي نه به ټلیفون درته وکړي، ستا او د ده رابطه به بالکل بنده سي. د هغه بعد آخري شی زه درښیم دا فنګر پرنټ لاک دی. فنګر پرنټ لاک ډېر ضروري د واټساپ دپاره. خلک نور اپلیکیشنان ډاونلوډ کړي هغه بیا واټساپ په بند کړي، لیکن په واټساپ کې خپله دا شی شته دا خلکو ته صرف معلوم نه دی. دا فنګر پرنټ لاک چې دی خلاص یې کړه. د هغه بعد بیا فنګر پرنټ باندې خلاص کړه. د هغه بعد اوس تو ته ګوره په دې کې امیډیټلی څنګه ته واټساپ لاک کې تا له دستي لاک وغواړې، او که ته وایې چې یا یو منټ بعد یې غواړې نو بیا پر دا افټر 1 منټ ووایه. که ته وایې 10 منټه بعد یې غواړې نو بیا پر 10 منټه بعد ووایه. هغه چې دی هر رقم کوي، خیر دا لاک چې دی هغه په کښې کې دی خلاصېږي. نو د نن په ویډیو کې ما تېره دا در وښو. که چېرې دا ویډیو خوښ سو نو ویډیو لایک کړي او شیر یې کړي تر څو دا نورو خلکو ته ورسېږي.